بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وخت مو بخیر. نن شنبه د زمری ریاست 21 او د روانې اگست میاشتې 12 نیټه ده. تاسو شمشاد او تاسو د 10 بجو خبري ټولګه ګوري. په دې خبري ټولګه کې مو د هېواد سیمې او نړۍ له مهمو پیښو خبرو په سر کې هم د نن ورځې د څو مهم خبرونو سر ټاکي. افغانستان کې د پانګونې لپاره ښه فرصتونه برابر شوي. ملا عبدالغني برادر ترکي سوداګر پانګونې ته رابللي. پخواني سیاسیون د امریکا په تمه نه کیني. زلمي خلیزات پر ټولو خواو غږ کړی چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. 80 سلنه ښځینه خبریالانې په کور شوي. د رسنیو ملاتړي بنسټونه په هېواد کې د خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. او د امریکا د هواوی ایالت په ځنګلونو کې د اورلګېدنې له امله لسګونه کسان مړه شوي. ملا برادر ترکي پانګوالو ته ډاډ ورکړی چې ټول افغانستان امن دی او په افغانستان کې دې پانګونه وکړي. د رئیس الوزرا اقتصادي معاونیت په اعلامیه کې راغلی چې حکومت یې د کانونو، کرنې، برېښنا، زیربنا صنعت، مخابراتو، سوداګرۍ او نورو برخو کې د پانګونې لپاره اسانتیاوې برابري او له پانګوالو څخه بهر راز ملاتړ کوي. ملا عبدالغني برادر په ترکیه کې د دغه هېواد د بهرنۍ سوداګرۍ د بورډ له مشر نایل اولپیک سره په کتلې دي. په دې غونډه کې د افغانستان او ترکیې د سوداګرۍ د شورا غړو او یو شمېر سوداګرو هم حضور درلود. ملا برادر زیاته کړې چې اوس مهال په ټول افغانستان کې امنیت تامین شوی دی. په دې ناسته کې پر اقتصادي او سوداګریزو مسایلو سربیره د پانګونې په برخه کې د شته فرصتونو په اړه هر اړخیزې خبرې وشوې. په پنجشیر کې چارواکي وایي چې په ملکي او نظامي برخو کې 1500 بستونه زیات کړي دي. د پنجشیر ولایتي دفتر رسنیو ته ویلي چې د دې اسلامي امارات مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په خپله کار ته د پنجشیر ځوانانو د جلبولو په هدف د دغو کاري بستونو د جوړولو امر کړی دی. رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې د ځوانانو د نوم لیکنې د بهیر انځورونه خپاره شوي دي. د پنجشیر والي حافظ محمد اغا حکیم د پروسې د پیل پر مهال ویل چې د پنجشیر په کانونو کې به نږدې 15000 دندې رامنځته شي او په هغو کې د کار کولو لپاره د نوم لیکنې لړۍ روانه ده. د مال د افغانانو ډیری وګړي د ډیرو ننګونو او خطرونو په منلو سره ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان ته د کارګرۍ لپاره کډوال کیږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شوراوان جان کربي ویلي چې امریکا د افغانستان له خلکو سره د مرستو کلک نظارت کوي چې په سم ځای کې ولګول شي. نوموړي ټینګار کړی چې د امریکا حکومت اسلامي امارت ته هیڅ پیسې نه ورکوي او د خپلو شریکانو لارې د افغانستان له خلکو سره مرستې کوي. کربي د امریکا د متحده ایالتونو د استازو د خونې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایک ماکل له هغو څرګندونې یوه ورځ وروسته دا خبره وکړه چې ویلي وو سپینه ماڼۍ باید د هغو مرستو ډېر نظارت وکړي چې افغانستان ته استول کیږي. څو موده مخکې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د متحده ایالتونو ځانګړي سرمفتش سیګر د امریکا کانګرس ته راپور ورکړی و چې طالبان د افغانستان سره د امریکا او ملګرو ملتونو له مرستو ناوړه ګټه اخلي او په مرستو کې مداخله کوي. خو اسلامي امارات بیا په نړیوالو مرستو کې لاسوهنه رد کړې او وایي چې په مرستو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کیږي. امیر خان مطلق یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې د رغنده تعامل غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو سرپرست په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت له مشرې روزا تونبیوا سره په کتنه کې ویلي چې نړیواله ټولنه دې له دوی سره رغنده تعامل وکړي. امیر خان مطلقي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو اسلامي امارات د نړیوالې ټولنې بشري مرستې په خپله ګټه کاروي. د چارو کارپوهان هم ټینګار لري چې له نړۍ سره تعامل مهم دی خو په ځینو پریکړو کې د سرپرست حکومت انعطاف اړین بولي. که زه هم د اسلامي امارت د حکومت د واکمنېدو 2 کلن کېدو ته یوازې 3 ورځې پاتې خو لا هم په سیاسي او اقتصادي انزواک شتون لري او په یاده موده کې بیا له افغان حکومت سره هیڅ هېواد رسمي تعامل ته زړه ښه نه کړ. خو تازه یو ځل بیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت له مشرې روزا تونبیوا سره په کتنې کې ویلي چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان شته واقعیتونه درک او له دوی سره د معناداره او رغنده تعامل وکړي. متقي د مایکل ماکال هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې بهرنیو مرستو کې د خپل ځان لپاره تر استفاده کوي. نوموړی زیاتوي چې په دې مرستو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي او لاسرسی نه ورته لري.
نړۍ اړ ده چې موږ سره تعامل ته رامخکې شي چې د ټولو جهتونو په ګټه دی. بله دا چې موږ د نړیوالو مرستو د شفاف او خپلواک ویش لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړی دی او نه یوازې دا چې له دې مرستو مالیات نه ترلاسه کوي بلکې له حکومتي بودیجې بېوزلو افغانانو سره مرسته هم کړې ده. مثبت تعامل وکړو، هغه تعامل چې د موږ د شریعت او د موږ د استقلالیت سره په ټکر کې نه وي او که دا مشکل د موږ په ستراتیژي او پالیسۍ کې د امارت اسلامي هغه ته د سره کتنه وکړي. په دې کتنه کې په نړیوالو غونډو کې د اسلامي امارت د استازو ګډون، هیوادونو ترمنځ تعامل دوام او نشهیي توکو پر مخنیوي ټینګار شوی. کارپوهان وایي چې د اسلامي امارت ځینې پریکړې دې لامل شوي چې سرپرست حکومت سره هیڅ هیواد رسمي تعامل ته زړه ښه نه کړي. دوی له سرپرست حکومت غواړي چې د رسمیت پیژندلو او تعامل لپاره د نړۍ مشروع غوښتنې ومني. معنایش است که بعضی کارها را امارت اسلامی باید در مناسبات بین المللی در نظر بگیره و خود را آماده پذیرش قواعد بین المللی بسازد. هرگاهی که کشورهای منطقه و فرامنطقوی تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشان در حکومتداری در افغانستان را مطرح بحث قرار داده و به او متیقن شوند که اعمال میشه طبعا گام‌های مثبتی را برمی‌دارند. باور دادی چې سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره په خپلو سیاستونو بیا کتنه وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا ټینګار کوي چې نړۍ ته هم پکار ده چې له اسلامي امارت سره رغنده تعامل وکړي او فشارونه د حل لاره نه دي او شته ستونزې د هم د خبرو لارې حل کړي. باید کوششونه وشي چې د سیاسي تعامل لپاره کوم واټن چې د نړیوال ټولنې سره د اسلامي امارت رالنډ کې ترڅو موږ له ټولو هیوادونو سره خپل سیاسي او ډیپلوماټیکي اړیکې سمې کړو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي 3 اونۍ وړاندې ویلي وو تر هغو چې پر افغان ښځو او نجونو طالبان لور لګول شوي بندیزونه لغوه نه شي دوی به هیڅکله اوسنی افغان حکومت په رسمیت ونه پیژني. امریکا به په افغانستان کې د هیڅ وسله والې ډلې ملاتړ ونه کړي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا پخواني استازي زلمي خلیلزاد ویلي چې له افغانستان نه وتلي سیاسیون د امریکا په تمه نه کیني چې دوی بیا واک ته ورسوي. هغه له ټولو غړو غوښتي چې په خبرو خپلې ستونزې او مسایل حل کړي. اسلامي امارت هم جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه بولي او په خبرو تعامل د ستونزو په حل ټینګار لري. په دې وروستیو کې یو شمېر پخوانیو سیاسیونو له امریکا غوښتي وه که پوځي ملاتړ یې وکړي نو افغانستان به 24 ساعتونو کې ونیسي خو هغو څرګندونو ته د امریکا بهرنیو چارو وزارت غبرګون ښودلی و او ویلي و چې امریکا به هیڅکله هم د افغان حکومت پر ضد د کومې وسله والې ډلې ملاتړ ونه کړي. تازه د افغان سولې لپاره د امریکا پخواني استازي زلمي خلیلزاد په یوه مرکه کې ویلي چې امریکا نه غواړي په افغانستان کې بیا په جګړه کې د کومې ډلې ملاتړ وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل په افغانستان کې اوږدې جګړې د دفاعي ټکی کېښودل شو څو افغانان په ارامه فضا کې خپل ژوند وکړي. امریکا په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي او امریکا هیڅکله د وسلوالو ډلو ملاتړ نه کوي او شته ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي. د سیمې او نړۍ او په لویه کې د سترو قدرتونو په ځانګړي ډول د امریکا د باور چې په افغانستان کې بله جګړه نه غواړي او بله مداخله نه کوي دا د افغانستان د ثبات لپاره مهم ګام ده. په همدې حال کې د اسلامي امارت وین ذبیح الله مجاهد د خلیلزاد خبرې پر ځای ګڼي او له نړۍ غواړي چې د جګړې پر ځای له دوی سره د تعامل زمینې برابرې کړي. دا خبره ډېره دقیقه ده. واقعا هم خلیلزاد چون د افغانستان جریاناتو کې ډېر ښکېل پاتې شوی ده او دا د مذاکراتو په جریان کې له موږ سره ډېر نږدې په هغوی کې پاتې شوی ده. د افغانستان هغه ستونزې دي خو حل یې تر کړی. تعامل یوازینۍ لار ده چې پرمختګ ته لاره هواروي. خلیلزاد چې کوم خبرې کړې ده تایید وړ دي. په ورته مهال د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې هیڅ هیواد بیا نه غواړي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ وکړي ځکه ټول هیوادونه پوه شوي چې په افغانستان کې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه دی. نو باید د هم نړیوالو ته پکار دي چې له افغانستان سره د تعامل لاره غوره کړي او هم د افغانستان اوسنی نظام ته پکار ده چې نړۍ سره د تقابل په ځای باندې د تعامل لاره غوره کړي. زه فکر کوم چې خلیلزاد د یوې خوا خپل ذهنا هم تر فشار لاندې دی ځکه په دې پروسه کې د مهم رول لوبولی دی او هغه وعدې چې د کړې وې یا طالبانو ورته کړې وې طالبانو د هغه سره وعده خلافي وکړله. خلیلزاد د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې ویلي که چیرې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني له هیواده وتلی نه و او جګړه یې کړې وه افغانستان برخلیک به د اوکراین په څیر و او افغانان به بیا په یوې خونړۍ جګړې کې وژل کېدل او نړۍ به په دغو جګړو کې خپلې موخې لټولې.
څه کم 200 ورځې وشوې چې افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو منع شوي. که څه مسلم امارات په دومره موده کې بېلابېل ځوابونه ویلي، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستل شوي. زده کوونکي په ټینګار له اسلامي امارات غواړي چې د دوی زده کړو ته اجازه ورکړي. امارات د نجونو زده کړو ته د اجازې لپاره په خوندي او وړ چاپیریال برابرېدو ټینګار لري. 690 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو پر مخ ښوونځي تر بل امره تړل شوي دي. زده کوونکي وایي 2 کاله په تمه پاتې شوې چې ګواکې یوه ورځ به زده کړو اجازه ورکړل شي، خو اوس یې چې په زده کړو د بندیز 3م کال پیلېږي، نور یې د روښانه راتلونکي په تړاو آن فکر کول هم پرېښي دي. ماندن دروازه‌های علم و دانش بر روی زنان و دختران و با از بین رفتن پروسه تحصیلی زنان و دختران، همه زنان و دختران در یک ناامیدی و افسردگی بحرانی دچار شدند و همهشان خواستار حقشان از وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف می باشند. بنابراین امارت اسلامی باید تصمیم را اتخاذ بنماید تا دختران و زنان هم بتوانند به درس تحصیلشان ادامه بدهند. ورته مهال د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د افغان نجونو پر زده کړو د بندیز له امله نه یوازې ښځې او نجونې اغېزمنې شوي، بلکې ورسره اوسني حکومت خپل سیاسي باور هم له لاسه ورکړی دی. د افغانستان د اسلامي امارت څخه موږ هیله لرو چې دوی د هغو فرمانونو چې د ښځو د حقوقو او د تعلیم په هکله د موقت وخت لپاره صادر کړي وو، له سره کتنه وکړي تر څو د نړیوالو دغه بهانې هم ورکې شي او له بلې خوا زموږ د افغانانو واټن له خپل حکومت سره ډیر نه شي، په وطن کې پاتې شي. باید له سره کتنه وکړي تر څو افغانستان د نړۍ سره خپلې سیاسي او ډیپلوماتیکي اړیکې خپلې کړي. ښځینه فعالانې بیا په اوسني حکومت د نیوکې په ډول وایي چې تل یې د افغان نجونو د زده کړو په تړاو ژمنې کړي، خو غوښتنه یې دا ده چې نور د نجونو او ښځو ته د دوی اساسي حقونه چې زده کړې او کار دی ورکړل شي. د 2 کالو کې د افغانستان ښځو د ډېرو کړاوونو د 43 کالو کړاوونو باوجود د 2 کالو کړاوونه یې ډېر عظیم او ډېر تاثیرګذاره د افغانستان په حال او مستقبل کې دي. د 2021 د اګست په نیمایي کله چې سرپرست حکومت واک ته ورسید، په هیواد کې تر ثاني امره د نجونو پر وړاندې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي وتړل شول، خو د یادې پرېکړې 2 کاله پوره کېدونکي دي چې لا هم د بیرته اخیستو په تړاو د غوڅ دریځ څرک نشته. اسلامي امارت بېلابېل جوابونه وړاندې کړي، خو روانې میاشتې په اوږدو کې بیا کورنیو چارو وزارت سرپرست دا موضوع جنجالي بللې او ویلي دي چې پر حل یې کار کوي. د بهرنیو لاسوهنو د مخنیوي او د نظام د پایښت لپاره کورنی او بهرنی مشروعیت مهم دی. د چارو کارپوهان وایي چې له نظامونو د ولس ملاتړ په نړیواله کچه د اړیکو جوړول کولی شي چې د بهرنیو مداخلو مخنیوی وکړي او د حکومتونو د بقا لامل شي. غوښتنه ده چې د اساسي قانون په اساس دی د نظام څرنګوالی معلوم او د ملي ډایلوګ ټینګښت ته جدي پام وشي. ایران او پاکستان د افغانانو هغه یوازینی ګاونډیان دي چې تل د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کړې او له وروستیو پالیسیو او تورونو یې ښکاري چې لا هم د لاسوهنې هوډ لري. کارپوهان وایي د بهرنیو لاسوهنو د مخنیوي او د نظام د پایښت او پیاوړتیا لپاره اړینه ده چې نظامونه د قانون پر بنا له خپلو ولسونو مشروعیت واخلي، د حکومت څرنګوالی معلوم کړي او د ولسونو ترمنځ ملي یووالی وپالي. د بهرنیو مداخلو د مخنیوي او د نظام د استحکام لپاره مهمه ده چې ملي نظامونه خپل مشروعیت له ملت څخه واخلي، د قانون پر بنسټ یې واخلي، یعنی قانونمن حکومت جوړ کړي، د نظام نوعیت ژر تر ژره د اساسي قانون پر بنسټ باندې تعریف کړي، ملت ته ځوابګویي، ملي وحدت وپالي. دغه هغه مسایل چې هم د بهرنیو مداخلو مخه نیسي، هم په کورونو باندې اقتدار تقویت کوي او هم په لویه کې د نظام د استحکام او دوام سبب کیږي. شننه دا ده چې ګاونډیانو تل هڅه کړې چې د نړیوالو پر وړاندې د افغانستان تصویر ناسم وښیي او په همدې موخه اوس تبلیغات کوي. څارونکي وایي ځینې پر کابل د ترهګرۍ تورونه پورې کوي او ځینې هم د خپلو ګټو لپاره افغان لوري ته د حکومتونو نسخې وړاندې کوي. دوی وایي که چیرې افغان حکومت د خپل ملت غوښتنې او نړیوالو هغه شرایط چې له اسلامي او ملي ارزښتونو سره په ټکر کې نه دي برابر کړي، د تبلیغاتو او فرمایشونو مخه به ونیول شي. همدا اوس
ګاونډي هیوادونه نړیوال هیوادونه د امارت اسلامي په هکله منفي تبلیغات ترسره کوي ترڅو د خلکو ذهنیتونه او د نړیوالو ذهنیتونو ته بدلون ورکړي او تخریشي کړي د دوی پر وړاندې امارت اسلامي باید د خپل ولس مشروعیت ترلاسه کړي او د نړیوالو مشروع غوښتنې چې هغه ډېرې عمده دي د نجونو د مکتب دروازه د نجونو د پوهنتون او د مېرمنو د کار مسله ده زه مطمئن یم که دوی دا کار ترسره وکړي دوی به 80% د نړیوالو د نیوڅو څخه وژغورل شي. در صورتی که ما یک حکومت مردمی شایسته سالار و مبتنی بر حاکمیت قانون داشته باشیم و مشروعیت مردمی را این حکومت توان به دست بیاورد به سلسله آن میتواند مشروعیت بین‌المللی را نیز به دست بیاورد. در صورت به دست آوردن مشروعیت بین‌المللی و به رسمیت شناختن حکومت آینده افغانستان در صورتی که ما حکومت قوی و شایسته سالار داشته باشیم بناهن هیچ ترسی از تهدید همسایه ها و کشورهای مداخله‌گر نخواهد داشتیم زیرا در آن صورت مردم خود از سیاست های حکومت آینده که مبتنی به خواست اراده آنها باشد از آن دفاع خواهند کرد. باور دا دی چې د تاریخ په اوږدو کې هغو حکومتونو په چارو کې بهرنۍ مداخلې شوي او بقا له خطر سره مخ کړي چې ولسي ملاتړ یې له ځان سره نه درلوده. تحلیل کوونکي وایي که اوس د ولسونو ملاتړ ترلاسه او له نړۍ سره د افغانستان سیاسي مراودات عادي شي هیڅ ګاونډی او د سیمې هیواد به د افغانستان په داخلي چارو کې د مداخلې جرأت ونه کړي. د افغانستان د نیمې پیړۍ په تاریخ کې چې کومو بهرنیو هیوادونو د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې یو ستر لامل یې دا دی چې په هیواد کې دننه حکومتونو د ولس ملاتړ خپل کړی نه دی. که چېرته هر حکومت وغواړي چې د بهرنیو هیوادونو لاسوهنې پای ته ورسوي نو ښه خبره دا ده چې لومړی د ولس ملاتړ خپل کړي. اوس هم چې اسلامي امارات واک ته رسېدلی دی پکار دی چې د ملي ارزښتونو له مخې ولس ځان پسې روان کړي. نو که چېرته نړۍ او د افغانستان خلک د اسلامي امارات د کړو وړو نه خوشحاله وي زه دا په زغرده ویلی شم چې په راتلونکي کې به هېڅ داسې ستونزه بیا راغبرګه نه شي چې بهرني هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. له هغې وروسته چې په پاکستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی د دغه هیواد چارواکي پر افغانستان تور پورې کوي چې ګنې افغان خاوره د دوی پر ضد کارول کیږي او همداراز ایران بیا تل د خپلو ګټو لپاره کابل ته د همشموله په نوم د حکومت نسخې وړاندې کوي چې د یادو هیوادونو دغه حرکتونه د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله یادیږي. ستړمشي د خبرونو دوام ته راغلاست. واک ته د اسلامي امارات له رسیدو وروسته 80 سلنه ښځینه خبریالانې په ګور شوي دي. د بې پولې خبریالانو بنسټ په وروستي راپور کې راغلي چې په تېرو 2 کالو کې زیاته برخه رسنیو د بېلابېلو لاملونو له مخې خپل رسنیز فعالیتونه محدود او یا هم په بشپړ ډول درولي دي. د افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټونه په هېواد کې د خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له سرپرست حکومت یې د ښه کېدو غوښتنه لري. د بې پولې خبریالانو بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د تیر نظام له پرځېدو او واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته ډېری خبریالان بې دندو شوي. دغه بنسټ په تیرو 2 کلونو کې د افغان خبریالانو او بېلابېلو رسنیو وضعیت تر څېړلو وروسته په خپل دې راپور کې ویلي چې په دې موده کې 80 سلنه ښځینه خبریالانې د رسنیز فعالیت پرېښودو ته اړ شوي. د بې پولې خبریالانو په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې په تیرو 2 کلونو کې 2/3 برخه خبریالانو هیواد پریښی او د رسنیو په شمیر کې هم د پام وړ کموالی راغلی. د 2021م زېږدیز کال د اګست میاشتې را په دې خوا 80 سلنه ښځینه خبریالانو خپل کارونه له لاسه ورکړي. د 12,000 نارینه او ښځینه خبریالانو له ډلې 2/3 برخه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. په تیرو 2 کلونو کې لویه برخه خبریالان د هیواد پرېښودو ته اړ شوي. دغه راز د 540 رسنیو له ډلې زیاتې برخې خپل فعالیتونه درولي. له 150 ټلویزیونونو څخه دا مهال یوازې 70 هغه نشرات لري. د 300 راډیوګانو له ډلې بیا یوازې 170 هغه په ټول هیواد کې فعالیت لري. د هیواد د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی وایي افغان خبریالان دا مهال له سختو حالاتو سره مخ دي او لا هم د حکومت له لوري د ناڅرګنده لاملونو له وجې نیول کیږي چې دا لړۍ لا هم همداسې روانه ده.
د دې ادارې مسؤلان وایي یوازې په تېره اونۍ کې د هېواد په 4 ولایتونو کې 15 خبریالان د امنیتي چارواکو له لوري نیول شوي. متاسفانه در 2 سال گذشته وضعیت خبرنگاران و رسانه ها و کار خبرنگاری در افغانستان به یک چالش جدی مبدل شده. ما در 2 سال گذشته شاهد خاموش شدن بیش از 50% از رسانه های افغانستان هستیم. در کنار از او نزدیک به 70% خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای از طبقه ذکور و اناث وظایفشان از دست دادند و در شرایط فعلی ادامه کار خبرنگاری و رسانه‌ای در یک فضای ناامیدی و غیر قابل قبول ادامه پیدا میکنه. د آزادو خبریالانو شورا که څه هم تېرته په کتو دا مهال د خبریالانو نسبي امنیت ته هیلهمند دي، خو ترڅنګ یې وایي چې د هېواد زیاته برخه ژورنالستان د کاري خوندیتوب د نه لرلو له وجې دا مهال له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي. د خوندیتوب خبره معلومدار خبره ده چې خبریالان یعنې مسؤلیت د شغلي نه لري. وضعیت اقتصادي د رسانې ډېر خرابه دي. په دې کې خدای دې وکړي چې نړیوال ملکونه لکه مخکې چې رسانې سره مرسته کول ډېره دقت بیا هم خپله مرسته شروع کړي. د بي پولو خبریالانو د ملاتړ بنسټ داسې مهال د افغان خبریالانو د وضعیت په تړاو راپور خپروي چې د روانې میاشتې په 19 د سلام وطندار خبریال د امنیتي چارواکو له لوري نیول شوی او لا یې هم د وضعیت په تړاو کره معلومات په لاس کې نشته. د اسلامي امارات او ترکیې چارواکو ترمنځ په ترکیه کې لیدنه کاته شوې ده. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر د ترکیې بهرنیو چارو وزیر سره په 2 اړخیزو اقتصادي اړیکو بحث او خبرې کړې دي. د مولا برادر په مشرۍ افغان پلاوی د سوداګرۍ، پانګونې، جلب او نورو مهمو ناستو لپاره ترکیې ته تللی. د اقتصادي چارو کارپوهان د افغان پلاوی دغه سفر په اوس وخت کې د اقتصادي اړیکو لپاره مهم بولي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په ټویټر پاڼه لیکلي چې مولا عبدالغني برادر د ترکیې بهرنیو چارو وزیر سره پر 2 اړخیزه اقتصادي اړیکو بحث او خبرې کړي. په دې کتنه کې چې د پانګوالو استازي هم ګډون درلود، افغانستان کې پانګونې لپاره د اسانتیاو په برابرولو او ترکیه کې میشتو افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په برابرولو هم خبرې شوي. مولا عبدالغني برادر د ترکیې بهرنیو چارو وزارت سره په لیدنه کې پر 2 اړخیزه سوداګرۍ، صادراتو، وارداتو، ترانزیت او یو لړ نورو مسایلو خبرې کړي. که څه هم له دې وړاندې هم په ترکیه کې ګڼ شمېر افغانان په سوداګرۍ او کاروبار بوخت وو، خو هلته د یو لړ ستونزو شتون فعالیت ننګولی و. اقتصادي کارپوهان د ترکیې او افغانستان سیاسي اړیکو ترڅنګ ښې اقتصادي اړیکې د دواړو لوري په ګټه بولي او وایي چې له دې ډول ناستو باید په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې جلبولو لپاره ګټه پورته شي. ځکه د په مرسته باندې موږ کولی شو چې هغه پانګوال چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیواله دي هغوی تشویق کړو. همدا ډول ملي پانګوال هم کولی شي په بهرنیو هیوادونو کې د مارکیټ ترڅنګ وانډوال پیدا کړي. من فکر میکنم هر قدر که ما بتونیم روابط استراتژیک و اقتصادی خود با دنیا و خصوصا با کشورهای منطقه بیشتر بسازیم و به اندازه ما روابط سیاسی خود هم میتونیم مستحکم تر بسازیم. بران ترکیه یکی از جمله کشور قدرتمند اقتصادی به شمار میره و این باعث میشه که ما بتونیم جذب سرمایه‌گذاران ترکی را در داخل کشور داشته باشیم. افغان پانګوال وایي په کور دننه اوس د پانګونې لپاره فرصتونه شته او حکومت باید افغانستان کې پانګونې لپاره لا نورې اسانتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ دوی د سیمې او ګاونډ هیوادونو سره د افغان سوداګرو او پانګوالو د ویزو د ستونزو د حل غوښتونکي هم دي. او هغه کومې ستونزې چې موږ لرو ترکیې ته د ویزو کې یا دغسې نورو کې راکړه ورکړه کې هغه هم باید دواړه حکومتونه مطرح کړي او دې ته یو ګډ میکانیزم جوړ کړي او تګلاره جوړه کړي. نو ته ورته خوشبینه یو. په افغانستان کې قانون او معادن ډېر زیات دي. د چارواکو څخه د منګه غوښتنه همدغه ده چې خارجي پانګوال افغانستان ته را جلب کړي، لکه څنګه چې په دې اخرو کې وزیر صاحب د تجارت د مولا برادر او ترکی چارواکو په لیدنه کې افغان چارواکو له ترکیې غوښتي چې هلته له افغان کډوالو سره احسانه چلند وکړي. تمه ده چې افغان پلاوی به هلته راتلونکو 2 ورځو کې مهمې ناستې هم ولري او د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا به هم بحثونه وشي.
په بلخ ولایت کې د خټکیو حاصلات ښه دي خو بازار نه لري. د دې ولایت بزګران وایي چې د تیرو څو کلونو په پرتله د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی خو زیاتوي چې بازار یې بې خونده دی. د بلخ بزګران وایي چې د معیاري سړې خونې نه لري چې د خټکیو حاصلات پکې خوندي وساتي. د بلخ ولایتي چارواکي یادې ستونزې تاییدوي او د حل ډاډ ورکوي. د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې د خټکیو پیر او پلور هغه مارکیټ چې هر ورځ ورته لسګونه موټر خټکي راځي. دلته یو شمېر پلورونکي او د خټکیو کاروباریان د بازار له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې د تیرو څو کلونو په پرتله یې سږکال د خټکیو خرڅلاو کم شوی دی. نسبت به سالهای قبلی امسال بازار نداریم. کشت دهقان هیچ ارزش نداره. اگر در مارکت بیاین ببینین داخل مارکت مال قیمت، در شهر که میبرایم خرید و فروخت نیست، خریدار کسی نیست. ما از دولت خود همین خواهش داریم که همین مال دهقان یک طرف اگر انتقال میته یا یک جای برای فروشنده، کسایی که در این شهر میگردونن نمیمونه، جای اذیت میکنه، مردم جای نداره که خربوزه را بفروشه، یک جای برش جور کنه، یک جای برش تعیین کنه. اگر در سر زرنج است فروشنده در روی سرک است و اذیت میبینه از دست مسئولین همون منطقه آزارشان میده. اونموز که سقوط در بازار از ارزش نداره. خربوزه که پارسال ما 100 دانه شد 10,000 خرید و فروخت میکنیم، امسال 5,000 خرید و فروخت شده رئیس. بزګران زیاتوي که د اړوندو ادارو له لوري یې کافي ملاتړ وشي، کولی شي په بیلابیلو کرنیزو برخو کې د تولید په زیاتولو سره بلخ او څیرمه نور ولایتونه نسبي بسیاینې ته ورسوي. حاصلات نام خدا تار کلنه ښه دی، محصولات ښه حاصل دی، مثلا بازار نشته دی چې یو خرید و فروش سم نشته، خلکو سره پیسې نشته، وضعیتونه د خلکو ضعیف دي وروره، بازار نشته سم. بازار د حکومت نم دا خواهش چې وروره یو سم د خارج دولتونو صادرات واردات ولري وروره، دهقان ته په دې په بدله کې یو شی ورکول شي، لکه کوټ دی، لکه نور شی دا شیان دي. لوبلایي خټکی ده، امیرای ده، یا برګینی دي، یا دغه قندارای تخم ورته وایي، یا جنتور ورته وایي، دغه غازي خانی دي، یا چتری خټکی دي، یا ګورګک دي، یا زنبورشي دي. دا تقریبا 12 قسمه خټکی دي پکې. په ورته مهال د بلخ کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د کروندګرو یادو ستونزو منلو ترڅنګ په راتلونکو کې د هر راز همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکوي. مسؤلان زیاتوي تیر کال شاوخوا 2000 بزګرانو ته کیمیاوي سره او اصلاح شوي تخمونه ویشلي دي. در ولایت بلخ 11,000 هکتار زمین خربوزه کشت شده بود در سال گذشته، حاصلاتش خوب بود، اما این سال هم همین اندازه زمین کشت شده. نظر به پیش بینی 5% حاصلاتش کم هست نظر به کم آبی. بازاریابی و باید ما کوشش میکنیم که باید در خارج باید صادر شود. همچنان پیشنهادات هم کردیم در رابطه با سردخانه ها. ما پیشنهادات کردیم که باید سردخانه داشته باشیم، اینا ذخیره شود، در وقت زیادش در وقت کمبودش باز کشتی شود. انشالله ما به همکاری دهاقین انشالله به وزارت پیشنهادات کردیم. د بلخ ولایت په چمتال، چهاربولک، دولت آباد، بلخ او دهدادي ولسوالیو کې هر کال پر زرګونه هکټاره ځمکه 60 ډوله خټکي کرل کیږي چې مشهور هغه سوزک، قنداري، چتري، اغنبات، جنتور، اسقلان، غازي خانی او لوبلایی دي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ مزار شریف ښار. په هرات ولایت کې له نږدې 3.5 زده کوونکو د کانکور ازموینه واخیستل شوه. په دغه ازموینې کې یوازې 12 او 14 پاسانو نارینه ګډونوالو برخه اخیستې ده. د ازموینې ملي اداره وایي چې سږکال یې د کانکور ګډونوالو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د ادارې رئیس وایي چې د ښه پوهاوي په موخه د پښتو او دري ژبو سربیره په عربي او انګلیسي هم د کانکور ازموینې پوښتنې جوړ کړې دي. هرات کې د کانکور ازموینه د انجونو د ګډون پرته واخیستل شوه. په دغه ازموینه کې 3340 د 12 او 14 ټولګیو څخه فارغ شوو نارینه او زده کوونکو ګډون کړی و. د ازموینې ملي ادارې رئیس په سږني کانکور کې د ګډونوالو لپاره د یو شمېر اسانتیاوو رامنځته کولو خبره کوي. دغه په خبره سږکال د کانکور پوښتنو بانک یې نوی کړی او د ازموینې اخیستلو وخت یې 2.5 ساعتو څخه 4 ساعته ته لوړ کړی دی. موږ په تعلیمي او تحصیلي ډګر کې داسې ځوانان ولرو چې هغوی د غوران افغانستان آباد کا، داسې ځوانان ولرو چې هغوی داسې وسایل برابر کا چې دغه نظام په خپو باندې ودرېږي، داسې ځوانان ولرو چې هغوی د ملک په اقتصاد کې
امتیازي کردار دا ادا کړ په اقتصادي میدان کې د عمل په خپل خپو باندې ودرېږي. په همدې حال کې د هرات سیمه ییز مسؤلین هم د عصري علومو پر زده کړو ټینګار کوي او زده کړې د هیواد آبادۍ لپاره یوازینۍ لار بولي. ستون فقرات کشور حفظ شده، سیستم های ضروری کشور فعال است، شاگردان ما در مکتب و پوهنتون به روند عادی درس میخوانند، دکترای ما در کلینیک ها و شفاخانه ها به روش عادی تداوی مریضان را میکنه، بازار ما پرهرج و مرج است، اقتصاد ما در حال رشد است. د کانکور ازموینې ګډونوال د ازموینې د پایلو پر پوره روڼتیا ټینګار کوي او له مسؤلینو غواړي تر څو د دغه ازموینې پایلو کې د لاسوهنې څخه مخنیوی او حق او حقدار ته وسپارل شي. طبقی که امارت اسلامی افغانستان امروز سهولت‌های خوبی در کنکور افغانستان ایجاد کرد. اولین سهولتی که شاگردان از استرس زیاد منع شدن، این استرس زیاد نداشتن، اول سهولت وقت. کانکور امتحان د یاد پالت کې واقعا ډیر ښه په شفاف ډول ډیر ښه وخت مشترک کړل شوی و، ډیر ښه سهولتونه د یو ښه فضا و ډیر ښه توګه و د امتحان. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هرات کې شاوخوا 20,000 زده کوونکو ګډون کړی و او سږکال د نجونو په نشتون سره د ګډونوالو شمېر کې د پام وړ کمښت راغلی. همدې سره مو خبري ټولګه پای ته رسېږي. له ملتیا مننه. خبر واخیستل.